أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. نن به د سوره مائده درس نمبر 333 شروع کو. په نن درس کې آیات نمبر 39 او 40 ترجمه او تفسیر به وکړو. فمن تاب من بعد ظلمه، نو هر چا چې توبه وباسله له بدو کارونو، من بعد ظلمه ورسته له ظلم خپل څخه، و اصلح او اصلاح کا خپل ځان خپل عمل اصلاح کا، فإن الله يتوب عليه، پس بشک الله رجوع کوي په رحمت سره په ده باندې. ان الله غفور رحیم، بشک الله ډیر مغفرت والا دی د خطایاتونه، رحیم ښه مهربان دی په انعام د اجر او ثواب سره. الم تعلم ان الله، آیا نه پوهیږي ته یا آیا تا ته معلومات نشته ای محمد صلی الله علیه وسلم یا تاسو ټولو اوریدونکو، ان الله له ملک السماوات، چې بشک خاص الله لپاره دی ملکیت سلطنت د اسمانونو، والارض او د ځمکې، يعذب من یشاء، چې عذابوي الله هر هغه څوک چې اراده ورته وکړي الله، ويغفر لمن یشاء، او مغفرت کوي الله پاک هر هغه چا ته چې اراده وکړي د مغفرت. والله على كل شيء قدير، او الله چې د په هر څیز باندې څه دی قادر دی. نن درس کې الله پاک هماغه بیګاني درس ته بیګانه موضوع ته اشاره کوي چې هغه موضوع و د غلا. متاسې بیګا هم دا خبره کړې وه چې کله یو غال غلا وکړي هغه نه به لاس کله کټ کوو، هغه دپاره یې څو شرطونه دي، داسې نه چې مثال خبره بس دکان مخې ته سودا پرته دی او جګه یې کړه الر وینې سو لاس نه کاټ کوی، نه یا زی ته نه کاټ کم یا ته ته نه کاټ کې، نه هغه د خپل شرطونه دي. اول شرط علماو دا ورته ټاکلی دی چې دا غال به د غلې په مال کې سره ملکیت نه لري، یعنی چا سره به پکې شریک نه وي. که چېرته د غله څه ملکیت ورکې ثابت شو، بیا به هغه نه لاس نه کټ کېږي. خپل شریک نه یې شی پټ کړی، خپل ورور نه یې غلا کړې دی، خپل زوی نه یا زوی پلار نه کړې دی، یا ښځې میړه نه کړې دی، یا میړه ښځې نه کړې دی، او خو ټول سره شریک دي که نه خپلو کې، نو دغه صورت کې لاس نه کټ کېږي. دویم شرط ورته شی وه، دویم شرط ورته دا وه چې د غال چې کله غلیا کوي داسې ځینه به غلا کوي چې هغه شی محفوظ دی ایښی وي. اوس وروره ګوله زه بس کې ناست یمې او موبایل مې دلته ایښی دی او خوبیولی یمې، نو خامخا ما نه خلک پټوي، نو دغه ځای کې ته موبایل چې کېداوي نو خامخا به ورکېږي، په دغه هم لاس نه کټ کېږي. که ما جوب کې محفوظ یخی دی او زه ښه بیدار ناست یم، بیا یې هغه ما نه پټ کا، بیا به هغه نه لاس کټ کېږي. دریم شرط ورته شی دی، دریم شرط ورته دا دی چې کله دا غال غلا کوي هغه څیز به بې اجازې پټوي، هېڅ اجازه به ورکې لري نه، او دی به څه کوي پټوي به. او څلورم شرط ورته شی دی، څلورم شرط ورته دا دی چې کله دا غال غلیا کوي نو هغه څیز به څه وي قیمت به لري، داسې نه چې مثال خبره دغه 100-500 کاشغه دی پټی کړي او هله لاس نه کاټ کوی، باید 10 درهمونه هغه قیمت څه وي جګ وي. اوس یو غال دی، مخکې وختو کې خو به د جامې مامې نه وي که نه، جامو ډېر جګ قیمت به وه، یوه جوړه به چې چا جوړه کړه 2-3 کاله به استعمالوله، ځکه د کارخانې نه وې تار به ډېر په سختۍ سره پیدا کېده، بیا بیا هغه جوړول هغه نه بیا راخ جوړ کا، نو د خلکو به شی کول چې چا به مړی ښخ کو بس وسویر به راغلل په سبانې او قبر بیا وسپړله، مړي نه یې کفن وباسله، بیا بیا هغه غوندله. اوس سوال پیدا کېږي یو غل دی د مړي نه کفن یې وباسله، دا نه به لاس کټ کېږي او که نه، نه نه به کټ کېږي. ویلې چې هغه مړی غریب خو پروت دی، د خپل کفن مالک دی نه، مخکې مو ووې چې غال به غلیا کوي داسې شي نه چې هغه ملکیت د بل چا وي، نو غال خو مړ غریب خو د خپل کفن مالک نه دی،
بل شرط مو ورکې څه یلی وه چې هغه شی به محفوظ یې وي. نو قبر کې خو پروت دی وروره ګوله، قبر خو محفوظ نه دی، هر څوک یې سپړلی شي. نو دغه صورت کې به غله نه لاس نه کټ کېږي. مخکې به د کفنکش کفنچور به یې ورته وي، کفنکش به یې ورته وي. دا غله ډېر زیات وو. نن سبا ښه ده الحمدلله د قرخانې جوړې شوې، اوس هغه مشکل نشته دی. اوس هم دا غله شته دي، اوس دا جادوګاران نه دي، دوی ظالمان شی کوي. کله څوک مړ شي نو هغوی د جادو کولو دپاره دا شرطونه وي چې څوک مړی وي هغه هډوکي راوړه، بیا هغه نه هغه جادو ډېره ښه کېږي. هغه جادو بیا بېله موضوع ده. الله دې موږ تاسې ته نه وساتي. ډېر مردار خلک دي جادوګاران، او دغو خلکو نه ډېر ځان ساتئ. همدارقم ته مثال خبره، غره نه پردي غره ته وسې ورسې او لرګي یې راپټاوې، صحیح شو. نو هغه غر چې دی که نه، هغه د ټول قوم چې دی څه شی دی په ملکیت کې ارسي. نو هغوی هلته چوکیداري ورته کوي، اجازه نه لري چې ته هغه نه لرګي څه کې پټ کې، که ګیر شوې بس بیا د خیر نشته دی. نو جادو پسې مې درته خبره کوله. دا دومره ظالمان دي د جادوګران چې هغه مردارې خبرې زه اوس تاسو ته نشم کولی. بیا به انشاءالله تاسو ته په شخصي کې وکړم، اوس هلته ریکارډینګ روان دی. زموږ استاد موږ ته یوه کیسه کوله. پېښور کې یو جادوګر وه، هغه په د جادو کې ښې پیسې وګټلې، داسې پیسې وګټلې چې خلکو کورونه یې ړنګ کړل، داسې کورونه یې ورکې وکړل چې خلک یې مړه کړل په جادو باندې. بیا هغه کیسه کوله خپله چې لاړم حج ته، چې حج ته لاړم خانه کعبه ته نه برخېده. خلکو ته مې چې د خانه کعبه چې د خلکو ته یې چې ړوند دي که شی د هغه څه د مخامخ یا ما ته نه برخېده. چې سوچ مې وکړه چې عمل خو مې خراب دي، بس زر لاړم پاکستان ته، توبې مې وباسلې، توبه مې ښه زړه خلاصه وباسله، حلال رزق مې پیدا کا، بیا لاړم بیا ته خانه کعبه معلومه شوه. نو هغوی دومره مردار عقوبت دی. فمن تاب من بعد ظلمه، نو هر چا چې توبه وباسله وروسته د ظلم څخه، و اصلح او اصلاح کا خپل اعمال. غال غلی کوله اوس دنه لاسه کاټ شو یا لاس نه ده کاټ شوی، دا به اوس خپله توبه څنګه وباسي؟ نو دغه دپاره علاج دا دی چې چا نه یې غلا کړي وي، چې څومره مال یې ترنه اخیستی وي هغه دې ورته واپس کړي، چې ما تا نه فلانکي تاریخ باندې دومره پیسې پټې کړې وې، بس معافي یې ته کوه دا در واخله. او که مال درسه نه وي ویر شه بخښنه ترنه وغواړه، والا به تا نه مې مجبورۍ کې په غلطۍ کې غلا کړې وه او اوس پیسې هسه نشته چې ته واپس یې کړم، بس معافي یې ته وکړه. که چېرته هغه سړی غیب وي یا مړ وي نو چې تاسې کومې پیسې وي که نه، او بیا داسې وکړې چې او چا ته خیرات ویر کې او ثواب به څه کې هماغه ته ور وباخې. یوه بله مسله مخکې دلته یو ملګري پوښتنه وکړه چې صدقه چاته ورکولی شي او چاته نشي ورکولی. کس وایي یوه صدقه دی، خیرات دی، او یو هغه خیر او خیرات دی چې کوم د الله طرفه مقرر وي، لکه زکات، صدقه فطر. صحیح شو؟ زکات او صدقه فطر چې د مالدار سړي ته نشي ورکولی، ځکه دا د الله حق دی. نو الله حق چې دی، نو د الله حق به غریبانانو ته خامخا ورکوي. داسې نه چې زکات ارواخلې او یو مالدار سړي ته یې ورکړي، زکات دې ونه شو، دوباره به بیا وباسې. او بعضې د متاسې خلکو کې دا عقیده جوړه ده چې زکات او صدقه فطر سرسایه دا څومره خیرات میرات دا بس ملا ته ورکوي. نه، دا غلط عقیده ده. که ملا مجبور و ویرې که ملا کار جوړ د تنخواه ته میلاویږي، نوره ضرورتمندو ته یې ورکه. د جنت صرف د دوی په سرې نه دی تړلی. ملا احترام به ساتي، عزت به ورکوي. صدقې خبره شوه. صدقه چې ده دا نفلي عبادت دی، ویر دې کړه ثواب دی، که ویر دې نه کړه ګناهګار نه. نو صدقه چې دی مالداره ته هم ورکولی شي، غریب ته هم ورکولی شي. صدقې دپاره دا ضروري نه دي چې بس خامخا پیسې چاته ورکړي. صدقه چې دی چاته ښه خبره وکړي دا هم صدقه دی، چا څه په ښه اخلاقو میلاو شي دا هم صدقه دی،
چاته نصیحت وکړي دا هم صدقه ده، چاته د ماړی ویل کړه دا هم صدقه ده، چاته د جامې ویل کړه دا هم صدقه ده. صدقه په هر صورت هر شکل کې ورکولی شي، ځکه دا د الله طرفه فرض نه ده، دا یو نفلي کار ده. فإن الله يتوب عليه، بس بشک الله رجوع کوي یعنی توبه ورته قبلوي هغه ته. ان الله بشک الله چې د غفور ښه مغفرت والا دی د خطایاتو، رحیم ښه مهربانه دی په انعام د اجر او ثواب سره. الم تعلم آیا ته نه پوهیږې اوریدونکیه ان الله بشک الله چې دی له ملک السماوات هغه دپاره د سلطنت د اسمانونو، ټوله بادشاهي د اسمانونو چې دی هغه خاص الله دپاره دی. د دغه دنیا به څه بادشاهان وي چې د یو وړوکي ځمکې بادشاه وي او ځان ته نه ورک وي، والارض او خاص هغه دپاره د بادشاهي د ځمکې، که سمندرو کې دي څومره حیوانات دي، که په ځمکه کې دي، که حشر ده، که بشر ده، هر څوک چې دا ټول د الله په ملکیت کې دي. یعذب من یشاء عذاب ورکوي الله چاته چې اراده وکړي، ویغفر لمن یشاء او مغفرت کوي الله پاک چاته چې وغواړي اراده وکړي. والله او الله چې د علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې څه ده ښه قادر ده. نن د پر همدا درس بس ده، وما علینا الا البلاغ.